مقطع اکثر د شاعر نه یریږي. هغه داسې ده چې بس په مینه باندې ژوند کوي شایقه، بس په مینه باندې ژوند کوي شایقه، خدای ګواه دی، خدای ګواه دی، خدای ګواه دی. نو کله چې د خفګان شعر وورو ویل پکار دی چې د افسوس څرګندونه وشي، او کله چې د خوشحالۍ شعر واورو نو واه ویل پکار دی. نو مونږ په هر څه باندې واه واه کوو او د یو دوه ورځې وشوي، داسې خو به اندازتاً یو کال نیم شوي بلکې دوه به شوي چې ما چېرته شعر نه دي لیکلی، ځکه چې زه ټول په نثر کې لګیا یم. خو بله ورځې یو دوه ورځې مخکې سهار وختي کې یو دوه درې شعرونه مخې ته راغله، زر زر مې ولیکل، ما ویاسې نه وروسته رانه بیا پاتې شي. هغه درته وایم بیخي تازه چې لیلا چېرته ځانګړې پنجه ایښې، چې لیلا چېرته ځانګړې پنجه ایښې، مجنون هلته ستړې ستړې پنجه ایښې، منګکان هم د تیغو کیوده دي، منګکان هم د تیغو کیوده دي، د زمري په سټ لومبړې پنجه ایښې، منګکان هم د تیغو کیوده دي، د زمري په سټ لومبړې پنجه ایښې. خوب کې وینم هغه خان لاندې پر یاد کړي، خوب کې وینم هغه خان لاندې پر یاد کړي، هر شهید پې د بابړې پنجه ایښې، خوب کې وینم هغه خان لاندې پر یاد کړي، هر شهید پې د بابړې پنجه ایښې. او یو شعر پکې بل دی چې تاریخ ستا له پنجې خلاص لیدلی نه دي، تاریخ ستا له پنجې خلاص لیدلی نه دي، خو دا نن دې څه نیمګړې پنجه ایښې، او چې لیلا چېرته ځانګړې پنجه ایښې، مجنون هلته ستړې ستړې پنجه ایښې. دا زه چې اکثر ودرېږم نو یو قسم له زما خپل خوی داسې دی چې اکثر چېرته د لارښودنې څه خبره کوم د کشرانو ته د ادب په معامله کې، نو یوه خبره لږه غوندې مونږ ته یاد ساتل پکار دي. ستاسو دا پام دې ته راګرځول غواړم چې کله یو تن کلام اورئ، غزل وی، نظم وی، هر څه چې وایي، هایکو وی، ټپییزه وی او که ټکوریزه وی، هر څه چې وایي، نو په هغې کې چې کله مونږ داد ورکوو که نه، یا زمونږ د خولې نه د هغه د کلام د هغه د شعر په اورېدو څه اواز وځي، په دغه وخت کې که مونږ داسې لږ غوندې لحاظ وساتو، ما ښه خلک لیدلي دې خبرې لحاظ نه ساتي. خو دا خبره ستاسو مخې ته راوړم چې کله د خفګان یو شعر په کوم کې چې ډېرې ستونزې بیان شوي، یا چېرته داسې شوي چې دا سړی دردېدلی وي دا شاعر او هغه شعر وایي، دردېدونکي شعر وایي، نو په دغه وخت کې مونږ ته پکار دي چې مونږ دته ووایو اواز وکړو، او چې په کوم شعر باندې خوشحاله شو، ستاینې پکې مزه او خوند پکې وکړي که نه، نو هغه وخت کې به ورته وایو واه. او واه دا متضاد دي، دا متضاد ټکي دي. نو کله چې د خفګان شعر وورو ویل پکار دي چې د افسوس څرګندونه وشي، او کله چې د خوشحالۍ شعر واورو نو واه ویل پکار دي. نو مونږ په هر څه باندې واه واه کوو، او د اصل خبره دا چې دا نقطه مونږ ته معلومه نه ده. لکه ما ته خو هغه غزل پورې یاد نه دی، بهرحال زما په دې خبره ته خوشحاله شوم. واه مننه لوی سړی شي. زما د غزل یو څو شعرونه دي چې زما دا زما په خوله چې ستا په خوله واه دی، دا زما په خوله چې ستا په خوله واه دی، خدای خبر چې په سبب د کوم ګناه دی، ستا په غم ناولې لاس ته والو نه دی، ستا په غم ناولې لاس ته والو نه دی، سورب شوی مې د زړه په چراګاه دی، او نور په ګوته نه پټېږي ښه پوهېږي، نور په ګوته نه پټېږي ښه پوهېږي، په ښایست تمامي وطن نګاه دی. او د خولې ساس کې یې مه ګڼه زړګیه،
جام د میو د جانان د ځنې چاه دی. شعرونه خو پکې ډیر دي خو مقطع اکثر د شاعر نه هېرېږي. هغه داسې ده چې بس په مینه باندې ژوند کوي شایقه، بس په مینه باندې ژوند کوي شایقه، خدای ګواه دی، خدای ګواه دی، خدای ګواه دی. ناسې دا غزل ما زما په تصور کې نو خدا دې آه او واه پسې راته را یاد شو. ستاسو د ټولو ډېره مننه، مهرباني.